شیخ صاحب محترم ډېر زنانه یا بعض خلک چې دا غوځي موارد چې پخلی کې د روژه ماتي په ټیم کې نو چې کله دا پخلی کې د مالګه غتل دا جواز لري کنه د روژه خرابېږي. دی باب کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه یو اثر نقل دی امام ابن ابي شيبه مصنف کې ذکر کړی دی. هغه فرمایي وی اس باک نشته دی چې روزدار انسان هغه د یو طعام یا د سرکی یا د ګبینو خوند اوسکی تر څو پورې چې حلق نه تیر شوی لای. ځکه روزه د خوراک او اسکاک نه روزه د خوراک هم دې ته وایي چې یو سړی طعام تیر کی صرف په ژبه باندې چې هغه کتل کیږي نو هغه اجازت دی. په دې باب کې اثر دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې هیڅ باغ نشته د روزدار د پاره چې هغه د سرکې خوند یا د ګبینو خوند یا د طعام خوند وګوري تر څو پورې چې حلق نه تیر نشي. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.